سوره بقره آیات 20 او تر 15 پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا. مخکې الله تعالی درې ډلې چې د هغو تذکره وکړه، مؤمنان چې متقیان په نامه باندې وو، کافران او منافقین. اوس الله تعالی تمام انسانیت ته د دین اسلام چې کوم بنیادی عقاید دي، توحید، رسالت، آخرت، د هغې په دې آیاتونو کې تذکره کوي چې اصل دین اسلام عقیده څه ده. او دومره خبره عزتمندو چې کوم بنیادی سوالات دي د انسان په ذهن کې، زه څوک یم، زما د ژوند مقصد څه دی، کائنات څه شی دی، د څه دپاره جوړ شوی دی، چا جوړ کړی دی، د انسان د کائنات د خالق سره او د کائنات سره تعلق نوعیت به څه وي. پر دې به انشاءالله بیا موږ بحث کوو. دا هغه درې بنیادي سوالات: انسان، کائنات، خالق کائنات و انسان. د هغې چې کوم انسان په ذهن کې سوالات راځي، په دې کې الله تعالی د هغې جوابات کړي دي. خو ما تاسو ترجمې ته ورش دی، انشاءالله تفصیلات به موږ بیا د دور تفسیر په دوران کې چې دی هغه بیانوو. یا ایها الناس، ای انسانانو، اعبدو ربکم، عبادت وکاسه د خپل رب، ای وحدو ربکم، الله خپل رب یو ذات وګڼئ. الله تعالی څوک دی؟ الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړي یاسته، والذین وا کسان من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي. د تخلیق مقصد لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو متقیان سئ، د دې دپاره چې تاسو د جهنم د اور نه بچت سئ. دوم، الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل چې جوړ کړ دی لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه، فراشن فرش، والسماء و اسمان، بناء چت، انسان دپاره بنیادی ضروریات، خوراک، چشاک او مکان وي. په کائنات کې ته غور وکړه، کائنات زما او ستا دپاره مکان دی. په دې کې د خوراک انتظام الله کړی دی. وانزل راورولی دی من السماء د اسمان څخه ماء اوبه، فاخرج بیا یې رایستل دي به په دې اوبو سره من الثمرات قسمه قسم میوې، مختلف میوې، رزقا خوراک دی لکم ستاسو دپاره. نو لہذا د دې کائنات کې د استفادې نه او د فایدې د اخیستلو په صورت کې نتیجه دا ده، فلا تجعلوا لله، مه ګرځوئ د الله دپاره اندادا شریکان، وانتم تعلمون، او تاسو ډېر ښه پوهېږئ. تاسو ته معلومه ده جي چې دا الله سره شرک کول دا ګناه ده. جی راځه، الله کائنات جوړ کړي، انسان یې پیدا کړي، د هغه دپاره ګایډلاین، ګایډ بک الله پیغمبران او کتابونه راولېږل، او بیا درته وویل چې د هغه کتاب دی چې په دې کې هېڅ شک نشته. که چېرې ستاسو شک وي نو بیا راړئ. وان کنتم، که چېرې تاسو فی ریب په شک کې یاسته، مما دغه کتاب نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا پر خپل بنده رسول الله باندې، فاتو نو راړاسته بسورتین یو صورت من مثله په شان د دې کتاب، ودعو راوغواړاسته شهداءکم خپل مددګاران، پوهان، فلاسفر، دا ګرد راوغواړي د قرآن د سوره اخلاص یا د ان اعطیناک الکوثر غوندې یو صورت جوړ کړي، من دون الله سوا د الله نه، ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو رښتیني یاست په دې خپله دعوه کې چې قرآن د الله له جانبه نه دی، نو بیا راړئ. خو الله ورته فرمایي فإن لم تفعلوا، پس که چېرې ونه کړئ تاسو دا کار، ولن تفعلوا، نه به وکاسته، دا ناممکنه ده، نو چې نه یې کولی، فاتقوا، نو وویرژئ النار د اور نه، التي هغه اور، وقودها چې د هغې لرګیان الناس انسانان دي، والحجارة او ډبرې دي، اعدت تیار شوی دی للکافرین، دپاره د کافرانو. چې څوک قرآن مجید مني پر هغه باندې عمل کوي، نو وبشر الذین، وبشر زیری ورکړئ رسول الله الذین کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي، ان لهم یقینا د دوی دپاره جنات باغونه دي، تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي منها د دې نه من ثمرة څه میوې، رزقا دپاره د خوراک، قالو دوی وایي هذا الذي، دا هغې میوې دي، رزقنا چې موږ ته راکړی شوي دي من قبلو د دې نه مخکې،
اهل جنت ته چې الله په جنت کې میوه ورکړي ته به دا موږ په دنیا کې خوړلې دي. هو جی واوتو به متشابها ورکړې سوي وي واوتو کړې سوي به دا میوه متشابها یو رنګ به د دنیا په شاني خو خوند به د دنیا غوندې نه ولې که رنګ بدل سي نو انسان پیژني نه. ولهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کښې ازواجن بیبیانې دي مطهرتون پاکې وهم فیها خالدون او دوی په دې جنت کې همیشه وي. لہذا عزتمندو زما او ستا د کامیابۍ د دنیا او د آخرت دپاره همدغه کتاب دی که په دې کتاب موږ زده کړه وکړو او عمل یې وکړو الله تعالی به هم دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته کړي. الله د تاسو آباد لري.